اوس به ته وګورې قومندانه. ته څه کوې بې شرفې؟ ما ولې ها؟ دا ستا د مرګ فرمان دی بې شرفې. بے شرفه جلیله ما ته سړی ګڼلې ها؟ ما ته د هېواد خدمتګار ګڼلې جلیله. ته جنرال څنګه ویشړی شې ها؟ څنګه؟ ته نه پوهېږې قومندان صاحب، څنګه چې وینې هغسې نه ده. راځه زر کوه راځه. زه اوس نه یم. بس دی بس دی، لرې شئ، ودرېږئ ودرېږئ ودرېږئ. که موږ ونه تښتو عسکر موږ ټول وژني. زه به له تا سره ګورم بې مخکې شئ، شرفې. زر کوئ زر کوئ. قومندان صاحب عمره تحسینا زر موټر مو راولی. هله زر کوئ قومندان صاحب. قومندان صاحب قومندانه قومندان صاحب، قومندان صاحب په مرکزي کمپ برید شوی. ستاسو د کوټې قلف الوزولی دی. دا څه معنا لري چې ستا د کوټې قلف الوزولی دی؟ تاسو ړانده وئ؟ تاسو چېرته وئ؟ د دولت جاسوس دا کار کړی قومندان صاحب. کله چې موږ مغارې ته لاړو هغه تښتېدلی و. داسې ده داسې چې د نو ښه ده. ته باید پوه شې چې د دې کار بدل مرګ دی. دا تاسو په څه حال یئ؟ په غرونو کې توپان بیخي سپېرې کړي یئ ها؟ رنګونه مو بیخي زیړ شوي دي. دا پوښتنې له ډلګي مشر څخه وکړه قومندانه. یو خاین زموږ مرکزي کمپ ته دننه شوی دی او د سازمان پټ اسناد غلا کړي دي. هغه کس ډلګی مشر دی قومندانه. کله چې هغه کمپ ته دننه کېده ما ولیده. دا څه وایي ډلګی مشره؟ ډلګی مشره دا څه وایي؟ خبر یې وکړه. زر کوئ زر کوئ زر کوئ. بیړه وکړئ زر کوئ. جنرال صاحب باندې څه شوي؟ پام کوئ دې خواته. امر په زر کوئ. پام کوئ. بیړه وکئ. په کراره د روغتون دننه چمتوالی ونیسئ. سمه ده قومندان صاحب. وینه ورته نه پیدا کوئ. زر کوئ. سمه ده قومندان صاحب. هله زر کوئ زر کوئ حرکات وکړئ زر کوئ. بیړه وکړئ. هله هله خبر یې وکړه. دا هلته څه کول؟ د مرګ نه د مخکې رښتیا ووایه. رښتیا ووایه چې ژوند دې په یوې ګولۍ سره فایده ورسیږي. که نه نو په اسانۍ دې نه وژنم. ووایه دا هلته څه کول؟ څه وایي کول قومندانه؟ ښکاره ده چې ځان ته ځانګړي پلانونه لري. په دې ویلو د څه لاسته راوړل د غره لعنتي موږکې د سپېرو مخ ته د څه پاتې شول. قدر نه وپوښتي چې ولې په دې نړۍ کې ژوند کوې. ځواب یې نشي ورکولی. کم عقلې په چا تور مه لګوه. تور لګولو نه کرکه لرم د غره موږکې. خو زه هلته دننه شوی یم. زه پوه شم چې د ډیژوار یو جاسوس هلته تللی دی. هر څه جاسوس له منځه یې وړل. ما تا ته دا ونه ویلې خو موخه مې د هغه جاسوس نیول ول. د بکس قلف ما نه د ډیژوار جاسوس مات که. که دا خبره وه نو بیا ولې د هغه جاسوس ونه نیوه؟ خو رښتیا وایې دا چې ته جاسوس پسې هلته تللی وې نو هغه دې ولې ونیوه؟ په هغې مغاره کې دې له چا سره ولیدل؟ ما دا ډلګی مشر په مغاره کې ولید قومندان صاحب. ډیژوار عسکرو ته کار کوي او هغه اسناد یې عسکرو ته ورکول. هغه مې وڅاره او په مغاره کې مې ګیر که. هلته ټپي شوم. په هغه وخت کې دا د غره لعنتي موږک راغله او پلان یې ګډوډ که. قومندان صاحب قومندان صاحب دا خبرې اوس پرېږدئ. په ټلویزیون کې یو ډېر مهم خبر دی. مهرباني وکړئ. ته ولې مړ شوې هلکه؟ شفا دې وي.
آرام اخلا چې د بدن غړو څخه کار واخلو سمه ده ترهګرو د کمانډو په تورن جنرال برید د کمانډو عمومي قماندان تورن جنرال حسن حلیمی او ورسره د هغه مرستیال ډلګۍ مشر طارق بایجان د ترهګرو په یو کمین کې ولوېدل. ویل کېږي چې تورن جنرال په نښته کې ښکېل شوی دی. همدارنګه ویل کېږي چې په تورن جنرال او ډلګۍ مشر هغه ډلګي مشر برید کړی دی چې یو څه موده مخکې ډګروال وژلی و. خدای ته زما جنرال سره مرسته وکړه. د دې پیښې له امله اردو څخه شړل شوی، په زندان کې غورځول شوی او یو څه موده مخکې له زندان څخه تښتېدلی د ډلګي مشر جلیل کیسکین یو ځای کېدل له ترور سازمان سره او له هغوی سره په جنایي او ناوړه پیښو کې ګډون کول بلل شوي دي. دا تاسو وکړل ډلګۍ مشره، یو لوی جنرال دې وویشته، زمونږ خوینو په تا هم اغېزه کړې ده، خپله رښتینولي دې بیا موږ ته ثابته کړه. جنرال ما وویشته قمندانه. غلی شه بېشرفې. د جنرال ویشتل مهمه نه دي، هغه اسناد زموږ له لاسه لاړل. ډلګۍ مشره ما پسې راشه. هغه اسناد زما پایله ده، پوه شوې؟ که چېرته عسکر د هغه اسنادو له مخې د وسلو ځای په ډاګه کړي او هغه وسلې لاسته راوړي، نو سازمان به ما ژوندی پرېنږدي او زه هم هغې نړۍ ته یوازې نه ځم. دا یو فرصت دی چې زه له جنرال سره ووینم. اندېښنه مه کوه، اسناد له جنرال سره دي. جنرال هم په روغتون کې دی. زه باید روغتون ته لاړ شم او هغه نه هغه اسناد راواخلم. ښه نو ته څه ته ولاړ یې؟ هماغه اسناد راواخله او هماغه جنرال ووژنه. دا غوږونه دې پرې کوم بېشرفه کمه کړه. خو مخکې له تګ څخه دې دا ټپ وتړه. سمه ده. ډاکټره څه زما ټپ وګوره. ګورم یې. خبره دې وانه اورېده؟ قمندان صاحب سمه ده، هغه یعنې قمندان صاحب یعنې همدا اوسې ګورم. راځه راځه. هغه چېرته ځي قمندان صاحب؟ روغتون ته، د جنرال وژلو ته. دا کار مهم دی، د ډلګي مشر شاه مه پرېږده. د جنرال وژلو ته ځي؟ خاین بې شرف. ډاکټر صاحب ټپي څنګه دی؟ د جنرال عملیات روان دی، خو له بعده مرګه ډلګۍ مشر شهید شو. څه مو چې د وسه پورول هغه مو سر ته ورسول، ډېره وینه یې ضایع کړې وه. خدای دې وبخي. هېواد دې ژوندی وي ډاکټر صاحب. موږ په دې پیښو خفه کېږو خو په قهرېږو نه. برعکس موږ پرې ویاړو شهید شوی دی. زموږ زړه په اصل کې خیانت غوسه کړی دی. یو چېرته یې؟ په کم کې یمه. موږ دا پیښه تلویزیون کې ولیده. د ټپیانو حالت څنګه دی؟ ډلګۍ مشر شهید شو. خدای دې وبخي. هغه خاین په کم کې دی؟ زه هم غواړم چې د هغه په اړه تا سره خبرې وکړم قمندانه. جلیل روغتون ته در روان دی. په دې معنا چې هغه خاین دلته راځي؟ د هغوی خبرې مو واورېدې. نیمګړی کار پای ته رسوي. جلیل هغه جنرال وژني. بله دا د جنرال نه زه باید خبرې بندې کړم قمندانه. هغه خاین جلیل دلته راځي، د جنرال د وژلو هڅه کوي. هر چېرته مو چې ولیده پرته له پوښتنې پلټنې او شکولو څخه یې وولئ. پوه شوئ؟ ټول هلکان خبر کا. امنو پر ځای کېږي قمندان صاحب. راځه ډاکټره. جنرال بیړنۍ کوټې ته بیایو. جلیل. قمندان صاحب امر وکړه. جلیل آغا هیله کوم په ناروغ فشار مې راوړی. مونږ خپل کار ته پرېږدئ. ځکه چې هغه غوښتل د جلیل د دې لوی خیانت په اړه راته څه ووایي.
جلیل بېګناه دی لومړی بریدمنه دا زموږ عملیات ول چیرته ځې مېرمنې؟ پرېږده ګرانه پرېږده خیرات خو به وي ورېندارې سردار قمندان دلته دی؟ راځه ورېندارې همدلته دی قمندان صاحب خیرات خو به وي ته دلته څه کوې هجران؟ له پیښو نه د تلویزیون له لارې خبره شومه سردار وروره قمندان څنګه دی؟ له عملیات څخه ووته خو حالت یې خراب دی موږ ورته دعا کوو هجران له کور نه د باندې نشم وتلی سردار وروره جلیل په پرله پسې توګه موږ ته مصیبتونه رامنځته کوي د جلیل د لارې پایله رسېدلې هجران په هر ډول چې وي موږ هغه نیسو دغه درمل زر راوړئ حالت یې څنګه دی ډاکټر صاحب مرمۍ مو راوویستله خو تر 4 ساعته موږ څه نشو ویلی یوه خبره ډاکټر صاحب د قمندان ژوند د ګواښ لاندې دی د امنیت لپاره مې دا دهلیز وتړه پرته له مسؤلو کسانو څخه نور څوک نه پرېږدو تاسې خبر اوسئ پوه شوم له دې ځای څخه هېڅ لرې نه شئ پرته له مسؤلو کسانو څخه باید هېڅوک د سره نه شي پوه شوئ هېڅوک پوه شوئ که نه په سترګو قمندان صاحب شفا دې وي ترورې څه تکلیف لري ترورې عملیات شوی یم شفا دې وي ترورې شفا دې وي ژوندی اوسې اوس څنګه یې ښه شوې الله نه شکر ښه شوی یم اوس ته داسې مخامخ لاړه شه سمه ده مننه ژوندی اوسې قمندان صاحب جلیله زویه ته راغلی راغلم قمندان صاحب دلته یم
شکر ده چې تاسو ژوندي یې. رانږدې شه جلیله. زه نور سپین ږیری شوی یم. زما ژوند همدومره وزویه. قومندان صاحب دندې ته دی په یوازې توګه دوام ورکړه زویه. اسناد زما په جامو کې دي زویه. دنده دې پای ته ورسوه جلیله. نن چې کوم ډلګی مشر شهید شو د هغه لپاره یې پای ته ورسوه. د ټولو شهیدانو لپاره یې پای ته ورسوه. د هېواد د پرمختګ لپاره یې پای ته ورسوه. قومندان صاحب تاسو ځان مه ستړی کوئ. لا اله. قومندان صاحب ما مه پرېږدئ. یوازې تاسو پوهیږئ چې زه د هېواد خاین نه یم. قومندان صاحب په دې لوی بار سره ما مه پرېږدئ. قومندان صاحب له بدمرغه لاس هم ورکړ. قومندان صاحب په دې معنا چې تاسې هم لړئ په مخامخ شه. د شهیدانو څنګ ته هرومرو نیک انسانان ځي. هغوی ته زموږ سلام هم ووایه. تر څو چې موږ ژوندي یو او موږ حساب وي موږ هېڅکله د هغوی له دعوا څخه نه اوړو. قومندان صاحب هېڅکله هم نه. قومندان صاحب هغه مو له لاسه ورکړه زمریه. د شهیدانو ډلې ته زموږ یو بل کس هم لاړه. په غرونو کې یو بل ګل هم وغوړېده. نور نو ووځئ. بې شرفانو زموږ د مګه غوندې دلته بندي کړی یم. ډاکټر صاحب هلته وګورئ. زر لومړي بریدمن ته خبر ورکړه. زه هیڅ چاته زیان نه رسوم خو تاسې هم باید سم چلن وکئ. په کړکۍ کې دی. لاندې منډه کړئ. د روغتون ټولې لارې وتړئ. جلیله زر کوئ را منډه کوي. نه جلیله په دومره اسانۍ نشي مړ کېدلی. لومړی باید هر څه ووایې. ګورم چې اوس څه کوې. قومندان صاحب ته زما وژلو ته دومره لیواله یې. تاسې هم دلته په تماشه یې. دننه چاته هم زیانونه رسیږي. قومندان صاحب ډلګی مشر دلته دی. ګورم چې هغه اوس څنګه تښتي. ودرېږه جلیله ودرېږه. خیرات خو به وي. د عسکر له مانه څه غواړي؟ جلیله ودرېږه. تر همدې ځای پورې وو. نه جلیله په دومره اسانۍ باید ونه وژل شي.
په یوې ګولۍ سره ستا وژل کېدل تا باندې زړه سوځول دي تر دریو پورې حساب کوم ته باید هرومرو لاسونه پورته کړې او موږ ته خپل ځان تسلیم کړې کانانو څه کوې قمندان صاحب ته ما ولې په دریو ویلو سره که د خپل لاسونه پورته نه کړل نو ډزې کول آزاد دي خو ټولې ګولۍ به ستا په زړه کې لګېږي ته له یو عسکر نه ته له یو کمانډو نه څنګه غواړې چې هغه خپل لاسونه پورته کړي قمندان صاحب له کمانډو سره دا کار ښه نه ښکاري والله ښه نه ښکاري زموږ منځ کې اوس دا خبره نشته جلیله ستا د کمانډو نوم له خپل حد نه ډېر بد که جلیله اوس خبرې کول پرېږده په ځمکه پروت وکړه رښتیا وایي قمندان صاحب سرزوري مه کوه د هغه خبره ومنه که نه نو ستا مرګ ډېر نږدې دی د فاطمې زویه ته نه پوهېږې که نه مړه کېدل اسانه دي خو سخته دا ده چې د کار د پای ته رسېدو نه مخکې مړ شي بس دی جلیله بس دی پروت وکړه یو دوه درې ونیسئ منډه کوئ خورا شئ ټول ځایونه وګورئ دا واخله حسنه شاهینه رمضانه تاسې دې خوا ته لاړ شئ ارهانه عمره تاسې دې خوا ته لاړ شئ زر کوئ خواره شئ پام کوئ قمندان صاحب زه تاسو ته جامې راوړم د خو د سمندري کبانو خو د ځان په اوبو کې ورک کړو خو بې ځایه ځان په اوبو کې وغورځاوه دا ځای تورې بهیرې غوندې ژور نه دی او د قمندان صاحب لامبو هم نه ده زده زه تاسې ټولو ته وایم 10 ثانیې وروسته د هغه ساوځي ملګرو وبه ګورو د فاطمې زویه تر کوم ځایه پورې چې زه ډلګی مشر پېژنم هغه په 10 ثانیو کې د اوبو سر ته نه راوځي پام کوئ خپلې سترګې مو د دې اوبو څخه لرې نه کوئ کله چې جلیل د اوبو څخه ووته پرې ډز وکئ او داسې په اوبو کې بیرته ډوب کئ چې به هېڅکله مو نشي وتلی د فاطمې زویه مخکې شه دلته خو نه ښکاري قمندان زه څو ځلې له مرګه ژغورلی یم دا خو مې هېر ول شاهینه څوک نه ښکاري نه ښکاري قمندان صاحب دې خوا ته څوک نشته
فاطمه زویا حسنه ته کوم شوی حسنه زما لپاره خپل ځان په اور کې مه غورځوه قومندان صاحب بسنه کوي چې دا ګیدړان له منځه ویسي ستا لپاره زه ټوله نړۍ سوځوم حسنه ټوله نړۍ تا زما ژوند څو ځلې ژغورلی دی قومندان صاحب قومندان صاحب دې خوا ته څوک نشته ژوندی اوسې د فاطمې زویه زه یې نه هېروم اندېښنه مه کوئ قومندان صاحب زه داسې ته دا وایم چې ډلګی مشر جلیل 10 ثانیې وروسته د مړه شوي کب په څېر د اوبو سر ته راوځي قماندان صاحب هغه دومره وخت اوبو کې اوسېدی شي نه پوهېږم شاهینه خو یوازې دومره پوهېږم چې ډلګی مشر تر ټولو یو ښه کمانډو دی او یو کمانډو هر ځای کې د ژوند کولو لاره ځان ته پیدا کوي بیا هغه جلیل شماله ته هم له ما سره ضد کوې بې شرف کاغذه بې شرف کاغذه په تا کې چې څه لیکل شوي دي هغه زما له ژوند نه هم ارزښتمن دي کنه نه دومره ستونزه مې نه منله زه په ډلګي مشر باور نه لرم قومندانه ډلګي مشر کوم پلان لري که هغه د جنرال څخه اسناد هم واخلي فکر نه کوم چې موږ ته راوړي قومندان صاحب د ډلګي مشر درد دولت ته زیان رسول دي د همدې لپاره هغه اسناد موږ ته راوړي هغه اسناد زموږ لپاره د ژوند غوندې ارزښت لري زموږ لاسته چې کومې وسلې راغلي دي د هغه وسلو ځای په هغه اسنادو کې په ډاګه شوی دی هغه اسناد دولت ته د زیان رسولو لپاره ډېر مهم دي بدمرغي کایا زه کونجا یم اورم کونجا ته ښایې ښایمه قومندانه ډلګي مشر بیا خیانت کړی دی د جنرال نه یې اسناد غلا کړي هغه اسناد سازمان ته ورکوي که د جنرال څخه یې غلا کړي وي نو هرومرو کوم مهم اسناد دي هغه اسناد باید هرومرو ترې واخلې هرومرو سمه ده قومندانه زه باید خبرې بندې کړم دوی څنګه داسې سفر کولی شي صبر چې پښتنه وکم وای 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 ځوانانو تاسو په دې موټر کې څه کوئ تاسو باید اوس په ښوونځي کې وای لکه چې له ښوونځي نه تښتېدلي یئ والله چې دا غوږونه مو درته پرې کوم
د هغه ډلګۍ مشر نه دی؟ هغه خبرونه کې چې وښودو هماغه دی. د دولت زیان رسولی دی. دا د هیواد خاین دی، قاتل دی. بې شرفانو څه خبره ده؟ غلی شئ، غالمه کوئ. په دې سیمه کې که کسانو ته اړتیاوي کسان لرم، که وسلو ته اړتیاوي وسلې لرم، دا هر څه له ما څخه وغواړه جامو وروره، د دې لپاره چې سازمان یوازې ما پېژني. ته یې ورته پیدا کوې، مفته خو یې ورته نه پیدا کوې. له سازمان څخه د خو لږې پیسې نه ده اخیستي. الله زه یوازې خپل مصرف اخلم وروره، زه په خپله د سازمان کاسي یم. نور د صبره لاره پاتې ده. درته مې وویل چې غلی شئ. خانو ادا کار څومره وخت نیسي؟ ادا هلکان ښوونځي ته ځي، ادا څه نه چې دولت په موږ خبر شي. د یو څو ورځې کار دی، وروسته بیا ټول بیرته لیږو. ښکاره ده چې مړی لیږو. ځوانانو زر کوئ، د انسان غوندې راته حال ووایئ، که نه نو دا موټر یوې لویې کندې ته غورځوم او تاسې ټوټه ټوټه کوم. ما ته په بلوک کې لیدلی، ته د بهرام ورور نه یې؟ نوم دې یاشار دی، همداسې ده که نه؟ زر که ووایه یاشاره دا موټر چېرته ځي؟ ورور مې ویلی چې ته یو خاین انسان یې، په تلویزیون کې مې ولیدلی. ته خو پوهېږې چې زه دا موټر یوې لویې کندې ته غورځولی شم. حال ووایئ تاسې چېرته ځئ؟ موږ د مرمرو په کان کې کار کوو. ښه ده، اوس نو ما تاسې نه یې لیدلي او تاسې هم زه نه یم لیدلی. سمه ده، اوس زه تاسو ته یو نصیحت کوم چې راتلونکی مو په اسانۍ هر چا ته په لاس مه ورکوئ، خپلو ښوونځیو ته لاړ شئ. سمه ده هلکانو؟ سمه ده وروره. وخت مه ضایع کوئ ځوانانو، زر کوئ، د خپلو پیسو هر قران مو ځان ته حلال کړئ. زر کوئ، راځئ مخکې شئ. زر کوئ، مخکې شئ. زر کوئ، وخت مه ضایع کوئ. زر کوئ، مخکې شئ. وخت مه ضایع کوئ. آفرین. بهادر وروره، خلک وایي چې دا کان تړل شوی، د مرمرو تیږې هم دلته نشته، نو په موږ باندې ولې دا ځای سپړي؟ ته د مرمرو په تیږو څه کوې هلکه؟ د کان مسؤلات ځان ته اخلې؟ کار وکړه، پیسې دې واخله. مخکې شئ بې شرفانو. زر کوئ، مخکې شئ. زر کوئ هلکانو، زر کوئ. تاسو کسان راوستل ماستر بادو؟ مستره نن ما شاوخوا ته کسان پیدا کړل، ډېر دي که نه؟ سمه ده مستر بادو، دا اوس واخله. ژوندی اوس یې مستره، وګوره څومره هلکان مې راوستل. زه به تا ته کسان راولم او ته به ما ته پیسې راکوې، سمه ده؟ ته هم ښې ګټې مستره. ځانو په مخه دې ښه مستره شتمن.
د وسلو لمړی پته باید همدلته وي. دا څه دي سړیه؟ وګوره چې دلته څوک راغلی. پام کوه چې بې ځایه حرکت ونه کړې. پاڅېږه پاڅېږه. دا څه دي بې شرفه؟ دا څه دي؟ بخښنه غواړم چې ځواب مې لږ وځنډاوه. څه خبره ده ها؟ سرتیریه په دې څه شوي دي؟ ودرېږه. پام کوه چې کوم بې ځایه حرکت ونه کړې. خبرې کول پیل کا بدمرغه. ته څوک یې؟ تر هر څه د مخه مې دا کار خوښېږي، د نقاب لرې کول. ته ما نه پېژنې. ته څه کول غواړې؟ او یو بل دروغجن ډیپلومات هم پیدا شو. تاسې بهرانیانو دلته لاره موندلې ده ها؟ حال وایه بهرني موږکه، ته دلته څه کوې؟ زه کیمیا پوه یم، اکاډمیسن، سیلانی. دا ځای د چکر ځای دی، د کلتور پېژندو لپاره، د معلوماتو لپاره. ما ته وګوره، که یو ځل مې اعصاب خراب شول نو زما کلتور به ښه وپېژنې او زما په اړه به دې معلومات ډېر شي. د سړي غوندې سم حال ووایه. ها؟ ته دلته څه کوې؟ هغه دی ولې وانخسته قومندانه؟ اندېښنه مې پیدا شوه چې هغه له موږ سره څه کوي. که هغه اسناد یې ماته رانه کړل نو په دې سر یې ووله. پوه شوې؟ په سترګو په ډېرې لیوالتیا سره. د لګول ازر فایل کیول دا شارام. اوکې سر، ته هېڅ اندېښنه مه کوه. دا ډول شیان ما ډېر لګولي دي. نو پرابلم. ډلګی مشر باید دا ونه ویني روژده تر څو چې دا کار خلاص نشي. پوه شوې؟ پوه شومه قومندانه، خو که اول وي که آخر وي ډلګی مشر دا ویني. خو اوس نه، د مړه کېدو په وخت کې به یې وګوري. کله چې کار خلاص شي هسې نم ډلګی مشر وژل کېږي. بیړه وکړئ هلکانو، بیړه وکړئ. هله زر کوئ. وخت مه ضایع کوئ بې شرفانو. هله قومندانه هلته عسکر دي. ځان ګوښه کوئ، منډه کوئ. ته ګواښونکې لوبه کولی شې لیلا. ته پوهېږې دا څه دي؟ ژوند دی.
زمونږ دواړو له ژوند نه دا مهمه دی د دې لپاره تا او سردار قمندان وژلی شم ما خوشی که ته خاین یې لاړه شه لیلا لرې اوسه که یوه بله تېروتنه دې وکړه نو له سردار قمندان او له بلوک سره ستا د اړیکو حال وایم لاسونه او پښې دې در باندې هغوی تړي او اور درته زه اچوم له تا سره مې تر اوسه کار نه دی خلاص خاینه نه دی خلاص شوی د موږکانو له سرحد نه درنې وسلې راړولې دي دوی هرومرو د دې وسلو لپاره چیرته ځای برابروي د وسلو د سیمې په اړه په نقشه کې اشاره شوې ده سمه ده خو د کارولو ځای به چیرته وي اوس نو مخته ځو کام ته لږه لاره پاتې نن زما وروستۍ ورځ ده مشره ماښام ته زما حسابي خلاصه که ولې وراره موږ له تا نه خوشحاله یو ولسوال خبر شوی دی چې زه کار ته راغلی یم هغه زما د زده کړې لپاره زما کورنۍ سره مرسته کوي هغه په ما ډېر غوسه دی زما پلار ته ورغلی دی زه نور نشم راتللی مشره سبا ته ښوونځي ته ځم ګورو به وراره درنو لیدونکو د کمانډو عمومي قمندان تورن جنرال حسن حلیمي چې په یو برید کې سخت ټپي شوی و او په روغتون کې بستر و هلته په شهادت ورسېده ویل شوي چې دا پیښه په پټه د پخواني ډلګي مشر جلیل کیسکین لخوا سرته رسېدلې فواد قمندانه څه خبره ده ولسوال بیا زموږ کار کې لاس وهنه کوي یو کس د هغه له امله کار پرېږدي ته خپل کار وکړه د ولسوال ستونزه نن موږ حلوو زه د شا لخوا چا ووهلم تاسې تر اوسه نه پوهېږئ چې زه اعصاب خرابه یم هغه بې غیرته څوک و ارامه اوسه شکر وباسه چې ته نه یې وژل شوی تا د سازمان په بهرني ډیپلومات برید وکړه زه هغه سړی نه پیژنم زه څنګه پوه شم چې هغه ستاسو میلمه دی په خبرونو کې وویل چې تا جنرال وژلی دی هو وژلی مې دی په دې کې څه خبره ده ښه ده نور نو څه اوایل ماته لرې ډلګی مشره لرم یې څه دا دی واخله آفرین دی وي پته که په دې غرونه که ستا غوندې لاس کسان را سره وي نو له دې ځای نه د دولت بیخ وباسم سمه ده دا بهرنی موږک هغه لاری دا هر څه څه دي دا ښاغلی ارام دی د وسلو متخصص دی او همدارنګه ډېر ښه کس دی زموږ لاس کې خو داسې درنې وسلې نشته چې موږ یو متخصص ته اړتیا ولرو دا سړی نو دلته څه کوي د سازمان په پیسو ځان مړوي ورپسې مه ګرځه دا خبرې پرېږده کله چې وخت یې راغی بیا به پوه شي د اوس لپاره هم دومره بسنه کوي زه پوهېږم هر څه مې ولیدل د غره د موږکانو قمندانه د ده لګول زر پیل کوي ولداش ارامه اوکې سر ته یې اندېښنه مه کوه دا ډول شیان ما ډېر لګولي نو پرابلم ډلګی مشر باید دا ونه ویني تر څو چې کار نه وي خلاص شوی روژده پوه شومه قمندانه خو که اول وي که آخر وي ډلګی مشر دا ویني خو اوس نه د مړه کېدو په وخت کې به یې بیا وګوري
کله چې دا کار خلاص شي حسن همدلګی مشر وژل کیږي. دې کار ته وګوره سړیه، دا یو ډول درنې وسلې دي، په دې معنا چې دلته یې ساتي. که زموږ کسان په دې لاره تیر شي نو سردار لومړی بریدمن هرومرو دا پیدا کوي. امر پر ځای کیږي، سمه ده. البته کله چې وخت راغی بیا به پوه شم. سردار باید په دې پوه شي. یو ځواب راکه، زه کونجا یمه. یو ځواب راکه، زه کونجا یمه. له جاسوس نه خبر راغلی قومندانه، ولسوال لارې ته وتلی دی. کار ستا دی ډلګی مشره، دا ځل به ستا موخه ولسوال وي. ښه ده، زما موخه کې چې هر څوک وي کومه ستونزه نشته. زموږ موخه کې خو ډېر خلک شته، دولت کې ډېر خلک کار کوي، هغوی ټول وژلو ته په تمه دي. زیلان به په دې کار کې تا سره مرسته وکړي. زیلان چېرته ده سرتیریه؟ مغارې کې د قومندان صاحب. زر کوه عسکره، زه له یو سره خبرې کوم، حالت خراب دی. په اړیکه کې کومه ستونزه ده؟ صبر وکړه کونجا. بیړه وکړه عسکره. زر کوه عسکره، زر کوه. زیلان، کله مې چې قومندان واه چا په سر ووهلم زیلان، وژل کېږي بدبختو. یو عسکر بریدو کو بارانه، ته یې ووهلې، زه په سختۍ سره وتښتېدم. ته رښتیا وایې زیلان؟ زیلان سرتیری، څه خبره ده؟ قومندان غواړي چې زیلان سره وګوري، یوه نوې دنده ورکوي. حال به راته وایې زیلان، ځه لاړه شه. یوازې یو کوناک. کونجا غواړي چې اړیکه ونیسي، خو په اړیکه کې کومه ستونزه لري. ورسره زر اړیکه ټینګه کړه کوناک. امر مو په ځای کې وي قومندان صاحب. قومندان صاحب، بل ځل داسې په خپل سر چېرته لاړه نه شي، کنه نو دا تلل به د لولان تر زندانه پورې ورسیږي. یو کار مې درلود قومندانه، امر وکړئ، زما دنده څه ده؟ ولسوال ته کمین نیسو. ولسوال له دې سیمې څخه تېرېږي، لارې ته به یې اته وزې او موټر به یې دروي. کونجا د کوناک اړیکه ټینګه شوه. غلی شه بهرامه، غلی شه. دا مخابره هلته څه کوي؟ کونجا ځواب راکړه کوناک، ستاسو غږ اورم کوناک. د غره موږک پوه شو. کونجا یا وزي او دا مرکله ما سره د اړیکه ټینګه شوه. کوناک اړیکه نه ده ټینګه شوې، دا ستونزه زر حل کړه.
فاطمه مورې داسې ښکاري ګواکې دا یو طبیعي ځای نه وي داسې ښکاري ګواکې بهراني خلک دلته راغلي وي خبرې وکړه ته خو هېڅ هم نه وایې دې ځای ته وګوره ته څوک یې بې شرفه دا ماته راکه دا څوک دي کومه ستونزه شته زما غږ اورې وی بې شرفه اغزی ما څه به درته رسولي خدای مرسته وکړه ځواب راکه زما غږ اورې زر کوه یو نوم واخله زر کوه یو نوم واخله زر کوه بهرام او هوښیار شه پام کوه چې نوم وانخلې کنه نو لیلا تباه کیږي زما غږ اورې ځواب راکه زر کوه یو نوم واخله یو نوم واخله کومه ستونزه شته څه خبره به وي یوازې یو کونجه ځواب نه راکوي دا څه ښکاري چې کومه ستونزه لري پوه شوم کوناک انشاءالله چې په هغې به څه نوي شوي د فاطمې زویه خپل کلی در یاد شو راځه چې ځو نه ملګريه کله دی چې ترخیص واخیست موږ کلي ته راځي زما د زړه غوښې دی به هم وخورې راځم راځم راځه دا څه ډول بې نظمي ده د کم هرې خواته بې څښتنه مو خبرې پرتې دي زه دا غږ پېژنم قومندانه کله چې زه د عسکرو لاسته ولوېدلې وم دا غږ مې د هغوی په مخابرو کې اورېدلی و دا د بلوک مخابره چې دی د غره لعنتي مږې په دې معنا چې زموږ له ډلې څخه یو څوک له بلوک سره خبرې کوي همداسې ده هو همداسې ده قومندانه موږ خپل کس ونه پېژانده خو د دولت کس مو وپېژانده ولسوال ژوندی ماته راوله زر کوه روژده ډله چمتو که زه هم چمتو یم حسن هم یو ته کم وې راځه چې ډله پوره شي ته له دې ځای نه لاړه شه لیلا زه نه غواړم چې ته له موږ سره لاړه شي خو فواد قومندان غواړي دا جلۍ ما تباه کوي هر څه بربادوي امر وکړئ قومندان صاحب موږ راځو سرتېریا وخت نشته تر څو چې کار پای ته نه وي رسېدلی هېڅوک د چېرته لاړ نه شي امر په ځای کېږي قومندان صاحب که چا ونه منه بیا څه وکړم ښاغلیه دا څه پوښتنه ده چې دې له ما نه کوې سمدلاسه یې ووژنه اوه ډیره ناوخته شوې ده بس که هلکانو څه خبره ده ځوانه خیریت دی د نن لپاره بس دی مشره دلته وخت زه ټاکم ځوانانو تاسې ته لکه چې دا خبره چا نه ده کړې داسې څنګه کېدی شي مشره بس دینو بې شرفانو ډېرې خبرې مه کوئ دا تونل باید وایستل شي او تر هغه غره پورې باید ورسیږي زر کوئ کار مو وکئ مو خو څه بندیان نه یو دا خبره څه معنا لري سلیمانه سلیمان ولګېده دا تا څه وکړه سړه هغه دې وواژه ښه ما څه وویل دلته وخت زه ټاکم زر کوئ کار وکئ تاسې څوک یئ ترهګر یئ که کارونه کو نو څه به وکئ نور څوک پوښتنه لري بې شرفانو زر کوئ کار وکئ هله زر کوئ زر کوئ تر څو چې ما امر نه وي کړی هېڅوک باید ډزې ونه کړي پوه شوې د غره موږکانو ولسوال د هېواد او د خلکو یو رښتینی خدمتګار دی هر ډول چې وي زه باید هغه وژغورم پوهېږم خبر شوم زه هم د کان په لورې روان یم پوه شوم ولسوال صاحب ولسوال صاحب دا ځوانان د څه لپاره هغه کان ته ځي د فقر له لاسه لامل یې همدا دی تر کوم ځایه چې زه پوهېږم ښې پیسې ورته ورکوي خو دا ځوانان باید درس ووایي که اړتیا شوه دا کان تړمه
حسن هم هغه کنه عواید نه لري په دې کار کې هیڅ کومه خبره نشته. خدای دې له تا څخه راضي شو ولسوال صاحب. په سیمه کې ځوانانو ته ډېر لوی خدمات کوئ. کان لاره همدا ده؟ هو همدا لاره ده. موټر به څنګه ودروو؟ موټر بدلته ودرېږي. زیلان کله چې بم چاودنه کوي ته باید 50 متره شاته اوسې. زیلان په دې کار کې مخکې لاوه پرېږده چې زه هغه ولسوال ووژنم. د موږکانو پخواني قمندانه ته لیونی شوی یې؟ خبرې ته غوږ شه. ته به 50 متره دېخوا اوسې. ته او زیلان دواړه به په موټر هوایي ډزې کوئ. بدمرغو د ډزو په وخت کې راځم او هغه نیسم. که هغه ووژنو نو ښه به وي. زه د هغه د وژلو لپاره ډزې کوم. هوښیار اوسه د موږکانو پخوانی قمندانه. که د کوم بې ځایه حرکت کولو هڅه دې وکړه نو یوه ګولۍ دې په تندي ولم چې اخ به ونه کړې. یا وزو کوم حرکت شته؟ سیمه بیخي آرامه ده. یوازې او زرکو چې ځو. خیر دی یو څو کسانو ما سره د مرستې ژمنه کړې ده. دې ته نوره هېڅ اړتیا نشته چې زموږ ځوانان غرونو ته لاړ شي او قانونه راوباسي. لومړی دې درس ووایي او بیا دې دې هېواد ته خدمت وکړي. یو څه وکړه مشره، ملګری مې مړ کېږي. ملګری دې نه مړ کېږي وراره، مړ شو. که ته هم نه غواړې چې د هغه څنګ ته لاړ شې نو زه لاړ شه، کار دې وکړه. لیلا خپل ځای ته لاړه شه. موږکه ته هم ګیدړه ځان سره 2 کسانه واخله. د هغې تیږې شاته لاړ شه. راځئ مخکې شئ. افسوس دی پتا جلیله وروره، له دې صادقه ولسوال نه ته څه غواړې؟ که دوی ولسوال ونیسي نو هغه به وځوروي او له دې کار نه به ناوړه ګټه واخلي. قمندان صاحب ته باید له دې کار څخه خبر شوی وی. بارانه هغوی را روان دي. را روان دي. زر کوئ، چمتو شئ. هر څوک په خپله دنده ښه پوهېږي. یا وزوه څه خبره ده؟ د سړک د غاړې بم چاودنه وکړه یا وزیاو د سترګو نه پناه ده. عمره وګوره څه خبره ده. زر کوئ. څه دې وکړ بدبخته؟ بم ته دې وختي چاودنه ورکړه. د سازمان په وروسته پاتو وسلو او امکاناتو سره یوازې همدومره شونې وه. هلته دې د موټر نه ښکته کېږي. ډزې ازادي دي.
لاړ شه ولسواله زر له دې ځای نه لاړ شه وتښته دا ولسوال دی په هغه برید شوی د هغه موټر ته هېڅوک مه پرېږدئ شاهینه حسنه زموږ ساتنه وکئ ګوره ملګريه دا غرونه هېڅکله په ارامه نه پاتې کېږي دا څه ځینې ښتې مښتې لږ باید ارامي راشي لږ باید کراري راشي زه ستړی شم دوی به هم ستړي شوي وي اپلاټې مه وایه زموږ کسان زموږ په ډاټ لاندې لاړل خوله دې بنده کړه لاسونه دې په کار واچوه یو ځل زه مې خپل ترخیص واخلم بیا ډېر چکر وهم د شهید شوي تورن جنرال لپاره خدایه ته راسره مرسته وکړه بسم الله دا شاهین دی زمری زما په لومړۍ نښته کې دا ټول وژني شاته ګرځو ژر کوئ د فاطمې زویه ته کسان نه وینې دا دې پرې وکړه چې دا کار خلاص شي هسې نم تاسو تاسو کارونه ماته پرېږدئ زر کوز ما ګرانې وسلې بیا کار ستا په غاړه شو جلیل ووله شاهینه زه د جلیل مړی غواړم امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب کار بیخي خراب شو بخښنه غواړم قمندان صاحب خو دا شاهین دی کس ترې نه خطا کېږي زه باید له دې ځای نه ووځم ګاز ونه کې شاهینه ګاز ونه کې زر کوئ زر کوئ دا خاين ولسوال وژني واخله ګرانه ته څه کوې بدبخته موږ ولسوال برم ټکوو بې شرفه ډور کار د خراب که له هغه نه مو وزارات اخیستل سازمان ترېنه ګټه اخیستله بل ځل ته دې په سپېړه نه وهم وژنم دې لیلا ولسوال خپل روح خدای ته تسلیم که جلیله ودرېږه صبر وکړه صبر وکړه پرېږده یې پرېږده یې موږ ولسوال ژوندی نیوه هغه مو نه وژه بس دی مخکې شئ مخکې شه زیلان مخکې شه ولسوال صاحب ډاکټره وزغمه ولسوال صاحب وزغمه زر کوه خپل همت له لاسه مه ورکوه ځان له لاسه ورنه کړې ته زړور یې وزغمه ځوانان زموږ راتلونکي دي قمندانه زر کوه عمره له هغوی څخه
باید ساتنه وکړو خدایا شهید شو قماندان صاحب له لاسه مو ورکه د هیواد یو بل بچی دې په شهادت ورسوه جلیله خو ته هغوی سره نشې پاتې کېدی جلیله جلیل چې مو هر چېرته ولیده ویې ولئ پوه شوئ یا به هغه وژل کېږي یا به موږ بله لاره نشته چیرې مو شو ولیده ډس پرې وښئ امر ته مه په تمه کېږئ کار پای ته ورسېده د ولسوال کار پای ته ورسېده د ولسوال وژل یو کوچنی کار و په اصل کې اوس یو لوی تاریخي کار پیلېږي مونږ هم هلته ځو زه د دې کار په کومه برخه کې یم د اوس لپاره زیلان ځي ته په کم کې پاتې شه زه هم ځم قماندانه زه هم په دې کار کې برخه اخلم په ځای د ارام ودرېږه زیلان به له موږ سره ځي زیلان به له موږ سره ځي په کان کې موږ زیلان ته اړتیا لرو ټکټ خو دې ډېر ښه ځای ته ووته اوس څه ته په تمه یې خدایه مرسته وکړه ځوانانو زر کوئ د انسان غوندې راته حال ووایئ که نه نو دا موټر یوې لویې کندې ته غورځوم او تاسې ټول ټوټه ټوټه کوم ما ته په بلوک کې لیدلی ته د بهرام رور نه یې نوم دې یاشار دی که نه زرکه ووایه یاشاره دا موټر چیرته ځي ورور مې ویلي چې ته یو خاین انسان یې په تلویزیون کې مې ولیدلی اوس خو پوه شوې چې زه دا موټر کندې ته غورځولی شم حال ووایئ تاسې چیرته ځئ موږ د مرمرو په کان کې کار کوو د دې موږکانو نیت بد دی ځکه په هغو ځوانانو باندې کان وباسي سمه ده خو ولې وباسي د ځوانانو مسله اوس پرېږده جلیله په دې اړه فکر وکړه چې دوی ولې په هغو ځوانانو باندې کان وباسي خیرات خو به وي قمندانه څنګه داسې خاندې د زیلان په شمول دې کار که چې هر څوک ښکېل وي هغه به وژل کېږي له هغه کان نه به یوازې زه ته او ارام ژوندي وځو روژده د زیلان په وژلو کې که ستاسو خوښه وي زه به ونډه واخلم قمندانه موږ ستا له امله مژوبله ولیدله که هغه به م وختي چاودنه نه وای کړې خبرې وکړه ډلګی ډلګی مشه دا څه ډول سړی دی میشتر آراما ما ته وګوره زه د یو ډاکټر په صفت ته مبارکي وایم یعنې ستا په کار کې هم زما د کار غوندې مغزه اوبه کېږي پوه شوې زه تا ته یو څه وایم دا کمعقلان ولې داسې کوي زه تا ته که د مثال په ډول ووایم دوی یوه تیږه په بله تیږه نه ږدي دوی کمعقلان ډېر په سستۍ سره کار کوي او که پوهېږې چې د دې ډول کار کولو پایله مرګ دی ښاغلی صاحب پوه صاحب که څنګه د دې کار پای کې یوازې مرګ نه دی ډاکټره زموږ په نورو کارو کې مرګ شته کله چې موزایلونه والزوو هغه وخت به یې وګورې خلکو ته یوه لویه ډالۍ ده د موزایلونو په نصبولو سره به ډېرو خلکو ته ګواښ پیدا شي هغه هم د وژلو ګواښ دا کار نه دی دا ټولو ته د مرګ واک دی په ډېرې اسانۍ سره به ډېر کسان ووژل شي
میزایلونه وړي په دې معنا چې وخت یې را رسېدلی دی. خلاص شو سرتیریا. پوه شوم. آرامه میشتر آرامه. په دې کار کې ستا د کار کولو مهارت زما ډېر خوښ شو. یعنې زه له تا سره مرسته کوم. زه ستا مرستیال کېږم او ستا کار به هم ډېر اسانه شي. د خوړل لاړ شه بې شرفه. ځه ورک شه. آرامه د څه ځناور. آرامه چالان که موټر چالان که. زر کوه. زر کوئ ځوانانو، موږ باید د غره هغه لوری وګورو. لږ پاتې دی. البته چې عسکر به دې ونیسي، د دې کار حساب به ورکړي. غلی شه بې شرفه، ځان سره خبرې مه کوه. دلته خو نه مرمه شته او نه بل څه ده، ولې په موږ کیندي؟ په دې کار کې کوم رضالت شته وروره، په نږدې وخت کې به پوه شو. د نیکمرغۍ زیلان. لږ وروسته به له تاریخ سره مخ شې، خو دا کار به تا ته هېڅ کومه ګټه ونه رسوي، ځکه چې ته به په خپله هم تاریخ وګرځې. بې ځایه خبرې مه کوه روژده. زه چې له کوم کار سره مخ کېږم هغه یوازې ستا مرګ دی. جامو سرتیریا. څه خبره ده سرتیریا؟ هغوی را روان دي سرتیریا. سمه ده راغلم. پاسېږه سرتیریا، پاسېږه ویښ شه، پاسېږه. زه د باندې ځم. سمه ده جامو، زه هسې هم نه ویده کېږم. هغه مخابره راخیستلی شي؟ هغه څه کوي؟ ورور مې په بلو کې مخابره چې دی هغه سره اړیکه نیسم. ورور مې راته چل ښودلی، په مخابره کولو ښه پوهېږم. راځه 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 راځه، سیده راشه. زر کوه سرتیریا. آفرین زر کوه. تاسې وسلې زر دننه یوسئ، ډېر پام وکئ. تاسې ورته څه وایئ، دا کار ډېر ارزښتناکه دی. ازار کوئ کمعقلانو، لږه بیړه وکئ، بیړه وکئ. ازار کوئ لږ تېز شئ. تنبلانه یئ، تنبلانو ته سړی څه ووایي. اما دلته دې بهرني موږک ته مشر مه وایئ سرتیرو. میشتر آرامه، زه له ته یوه پوښتنه کوم، ستا دا میزایلونه څو کسان وژني؟ نظر په سیمې توپیر کوي. سلګونه کسان باید وژل شي ډاکټره. میشتر آرامه، داسې چې دا نو څوک چې دا میزایلونه لړزوي هغه کس باید زه اوسم. زموږ قمندان هم راغی. راغلمه. څوک دی؟ ستا د عسکر زوی نه مو خبر راوړی دی ترورې. بهرامې، تاسې قاتلان. غلی شه ښځې، څو ځلې موږ تا ته ګواښ وکړ، زوی ته دې ووایه چې د هر څه په اړه موږ ته معلومات راکړي. له هېواد سره د خیانت کولو په ځای چې تاسې مړه شئ ښه به وي. موږ یو ځل بیا د ګواښ کولو لپاره راغلي یو. ډېرې خبرې مه کوه. موږ کولی شو چې تا همدا اوس ووژنو. ته د خپل زوی راضي که. نه زویه، نه.
وګوره زیلان په دې نړۍ کې به بیا داسې ښه شیان ونه ګورې. ما کندل شوي ځای ته بوځه ارامه. په سترګو رئیسه تاسو ما تعقیب کئ. مخکې شه. حالا زر کوئ له دې څخه وروسته چېرته چې مشتر ارام ځي موږ همالته ځو. ارام ارام زما جانان دی. لیلا زه تا ته یو څه ووایم. ګوره نن ستا وژل ما پورې اړه نه لري، مشتر ارام پورې اړه لري. تېر شه دې خوا. زر کوئ راځئ په احتیاط سره زر کوئ. پام کوه بې شرفه پام کوه. بې شرفانو میزایلونه دلته ځای پر ځای کوي. سردار قمندانه یو ځل دا ستونزه حل شي. عسکره یو څوک غواړي چې تا سره خبرې وکړي. زویا نه زویا. بهرامه زوی ته زما په اړه فکر مه کوه، د خپل ځان په اړه دې فکر وکړه زویا. له دې وروسته څه چې موږ وایو ته به هماغسې کوې. ستا د مور ژوند زموږ په لاس کې دی. تا ته چې هر ډول خبر درځي قمندان ته به نه وایې، که نه نو خپله مور او ورور دې هېر که، دواړه وژل کېږي. مورې څه خبره ده بهرامه؟ دا غلمغل ولې کوې؟ هیڅ خبره نشته قمندان صاحب، یو کس بې ځایه لګیا و په هغه په قهر شوم. کومه بله خبره شته؟ نه قمندان صاحب هیڅ خبره نشته. کار اپنار ځواب راکا. زما خبرو ته غوږ ونیسه. زه یو مهم خبر لرم. د مرمرو په کان کې یم. دلته ترهګر دي. دلته هغوی د یو لوی عملیات چمتووالی نیسي. میزایلونه ځای پر ځای کوي. سیمه درته په ټاګه کوم. بې شرفانو تاسې له میزایلونو سره څه کار لرئ؟ کار اپنار زما خبره واوره. بې شرفانو څه مو چې فکر ته راځي ماته یې وایئ. دا لوبه پرېږدئ. راځه وروره زه یم یاشاره ته چېرته یې؟ وروره موږ یې په یو کان کې بندي کړي یو. له سهار نه تر ماښامه دلته کار کوو، موږ نه پرېږدي چې لاړ شو. یاشاره وروره چېرته یې؟ یاشاره بې شرفه ته په دې کار دې ونه شرمېدلې؟ څوک چې کوم ځای کې خواړه خوري هغه ځای نه مرداروي. وای مورې وای دته وګوره ماشاءالله ټول تکړه ځوانان دي. تاسې څومره صحتمند دی او درې چې ستاسې نه وګورم وټښېږه. ځوانه ته بیخي تکړه یې ماشاءالله. چنجنه ما ته وګوره ګرانه قمندانه زه په دې باندې یو په زړه پورې ازمایښت سرته رسوم. زه ساتونکی د دې خاورې، زه ګټونکی د دې خاورې. کم عقله هلکه ته په دې نه پوهېدلې چې د خیانت کولو پایله مرګ دی. دا خو د بهرام ورور دی. ما ته یې د مخابرې مسؤلیت راکړه. قمندان صاحب دا مې ورور دی. له مور سره مې دې ولسوالۍ ته راغلی دی، نو اوس زما لیدو ته راغی. واخله زیلان. څوک چې دې کار کې خپل مالک سره خیانت کوي هغه هر ځای کې خیانت کوي. زیلان سرتېرې د کار خلاص کا. د قمندان خبره دې واورېده؟ له امر څخه سرغړونه مه کوه. زه له دوی څخه ستړی شوی یم. که ته ډاز نه کوې زیلان نو ته ډاز وکړه روژده.
په نقشه کې هم دا ځای ښودل شوی دی هر څه چې کېږي هم دلته کېږي خو زه دې کار ته اجازه نه ورکوم که یوازې اوسم او یا هم له ما سره سل عسکر وي توپیر نه کوي که زه ډلګی مشر اوسم که ما د کمانډو یونیفورم په ځان کړی وي دې کار ته اجازه نه ورکوم